د 2019 نړیوال جام کې افغان لوبیدونکي لوبغاړي درپېژنو. سلامونه او نیکی هیله ملګرو، هیله ده چې وخت مو په خیر او خوشحالۍ سره تیریږي. ملګرو که هر چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د کرکټ 2019 نړیوال جام د برتانیا په ویلز او انګلند کې کیږي. افغانستان هم د دغو لسو لوبډلو په منځ کې دی چې دغه نړیوال جام کې د ګټلو لپاره سیالي کوي. دا دویم ځل دی چې افغانستان د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې لوبیږي. تیر نړیوال جام په 2015 میلادي کال استرالیا کې و. په دغه نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي وپېژنئ. ګلبدین نایب کپتان. ګلبدین نایب د افغانستان د لوګر ولایت دی. 28 کاله عمر لري او الراونډر لوبغاړی دی. هم بالینګ کولی شي او هم بیټینګ. د تازه د افغانستان کپتان شوی دی. د تر دې دمه د می 18 350 یو ورځنۍ نړیوالو لوبې کړې دي او 809 منډې لري چې 55 پکې شامل دي. په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې 2 اتیا دي. په بالینګ کې هم 43 وکټې اخیستې دي او په یوې لوبه کې تر ټولو ډېرې 4 وکټې اخیستې دي. د خپلې کپتانۍ لومړۍ لوبه له سکاټلند سره او ویې ګټله. محمد شهزاد محمدي وکټ ساتونکی. 32 کلن شهزاد محمدي د ننګرهار ولایت دی. د وکټ کیپینګ ترڅنګ اوپنر د لوبې پیلوونکی لوبغاړی هم دی. د لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره په 60 وریزو یو ورځنیو او 4 ورځنیو لوبو کې سلیزې کړې دي. د تر دې دمه می 18 8 یو ورځنۍ لوبې کړې او یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې 101 دي. 15 سلیزې او 14 50 لري او ټولې منډې 2618 دي. حضرت الله زازی. 21 کلن حضرت الله زازی د پکتیا دی. خو وايي په کابل کې زیږېدلی او همدلته ژوند کوي. د شاوخوا د 2 کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي. کینلاسی توپوهونکی اوپنر د لوبې پیلوونکی لوبغاړی دی. تر دې دمه یعنې می 18 یې 9 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې دي. په یوې لوبې کې ډېرې منډې 50 دي. 50 یې هم کړې ده او ټولې منډې 109 دي. دا لومړی ځل دی چې په نړیوال جام کې لوبیږي. نورعلي زدران. د خوست 13 کلن ځوان نورعلي زدران د افغانستان اوپنر لوبغاړی دی. زدران تر دې دمه 43 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي او 1148 منډې لري. 1 سلیزه او 50 هم کړي دي. دا هم د افغانستان مجرب لوبغاړی بلل کیږي. رحمت شاه. 25 کلن رحمت شاه د پکتیا زرمت دی. ټول 1915 منډې کړي او په یوې لوبې کې تر دې دمه ډېرې منډې 114 دي. 4 سلیزې او 14 50 لري. حشمت الله شهیدي. 24 کلن حشمت الله شهیدي د لوګر دی. شهیدي تر دې دمه 29 لوبې کړي دي او په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې 99 وې چې د 2018 میلادي کال د پاکستان په خلاف وکړه. د 50 کړي او دا یې لومړی نړیوال جام دی چې پکې لوبیږي. ټولې منډې 806 دي. اصغر افغان. اصغر افغان د کابل او 11 کلن دی. د تر دې دمه 100 لوبې کړي او په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې 101 دي. 1 سلیزه او 11 50 لري او ټولې منډې 2025 دي. د تر ګلبدین نایب مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان دی. نجیب الله زدران. 26 کلن نجیب الله زدران د لوګر دی. د حشمت غوندې په کیڼ لاس بیټینګ کوي. تر دې دمه یې 55 یو ورځنۍ نړیوالو لوبې کړي دي. په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې منډې 104 دي. 1 سلیزه او 850 لري. ټولې منډې 1201 دي. سمیع الله شینواری. 11 کلن سمیع الله شینواری د ننګرهار دی. دی هم بالینګ کولی شي او هم بیټینګ یعنې الراونډر دی. د افغانستان ملي لوبډلې ته د بالر په توګه راغلی و. شینواری د افغانستان لپاره تر دې دمه 80 لوبې کړي دي. 1110 منډې لري. تر ټولو ډېرې منډې 98 دي. دا منډې هم د تیر 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې د سکاټلند خیرلاپ وکړي. سمیع الله 11 50 لري. په بالینګ کې 45 وکټې اخیستې دي او په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې 4 وکټې اخیستې دي. ورو توپ اچونکي. محمد نبی. محمد نبی د افغانستان د لوګر دی. 14 کاله عمر لري. د الراونډر لوبغاړی دی. هم بیټینګ کولی شي او هم بالینګ. د افغانستان مجرب لوبغاړی دی چې د نړۍ په بېلابېلو مشهورو لیګونو کې هم لوبېدلی. نبی تر دې دمه 111 لوبې کړي دي. 118 وکټې اخیستې دي. په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې وکټې 4 دي. د لومړی افغان دی چې د افغانستان لپاره دومره لوبې کړي دي. د بالینګ ترڅنګ 2515 منډې هم
لري او په یوې لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 114 دي، یوه سلیزه او 14 پنځوسیزه لري. رشید خان 20 کلن دی او د ننګرهار ولایت دی. شینواري ولسوالۍ دی. رشید خان د افغانستان او نړۍ په مشهورو لوبغاړو کې شمیرل کیږي. رشید خان د نړۍ په بیلابیلو مشهورو تجارتي لیګونو کې لوبې کړې دي. رشید خان د افغانستان لپاره تر دې دمه 50 لوبې کړې او 123 وکټې اخیستې دي. دی لومړی افغان دی چې په کومو لوبو کې 100 وکټې پوره کړې دي. رشید خان په یوې لوبه کې تر ټولو ډېرې 7 وکټې اخیستې دي. هغه هم د نړۍ یو قوي ټیم ویسټ انډیز په خلاف لوبې کې واخیستې. دی د ورځنیو لوبو لومړنی نړیوال جام دی چې پکې لوبیږي. مجيب الرحمن د خوست ولایت او 13 کاله عمر لري. دی هم د نړۍ په یو شمېر تجارتي لیګونو کې لوبیږي. مجيب تر دې دمه د افغانستان لپاره 28 لوبې کړې دي. 50 وکټې اخیستې دي. د په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې 15 وکټې اخیستې دي. دا د افغانستان د ملي ټیم تر ټولو ځوان لوبغاړی دی او دا لومړی نړیوال جام دی چې پکې لوبیږي. تیز توپ اچوونکی حمید حسن یو 10 کلن دی، د ننګرهار دی. حمید حسن تر دې دمه 33 لوبې کړې دي، 58 وکټې اخیستې دي. په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې وکټې چې اخیستې دي هغه 15 دي. حمید حسن د افغانستان د ملي لوبډلې یو مجرب لوبغاړی بلل کیږي، خو څو کاله مخکې یې پښه ژوبله شوه او ډېره موده لوبډلې کې نه و. تیر نړیوال جام کې هم ولوبېده او دا به یې 2یم نړیوال جام وي. وایي له دغه نړیوال جام وروسته له یوې ورځنۍ لوبو څخه استعفا هم کوي. دولت زدران یو 10 کلن او د خوست ولایت دی. د تر دې دمه 15 لوبې کړې دي او 103 وکټې اخیستې دي. په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې وکټې چې اخیستې 4 دي. د 2015 میلادي په تیر نړیوال جام کې هم و او دا یې 2یم نړیوال جام دی. آفتاب عالم 26 کلن او د ننګرهار دی. د تر دې دمه 22 لوبې کړې او 33 وکټې اخیستې دي. آفتاب عالم د 2015 میلادي کال په تیر نړیوال جام کې هم و او دا یې 2یم نړیوال جام دی چې پکې لوبیږي. په یوې لوبې کې تر ټولو ډېرې 4 وکټې اخیستې دي. ډېره مننه ملګرو، له حوصلې مو بیا هم مننه چې تر پایه راسره پاتې شوې. دغه راټولونه جعفر ان کړې وه چې ما تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښې شېبې ښه وختونه علامه مال شم.